بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم خلیل همام دی او زه په کاناډا کې د مهاجرت رسمي وکیل یم. ډیر افغانان زما سره اړیکه نیسي، ماته ایمیلونه استوي، ماته زنګونه وهي او دا وایي چې موږ په برازیل کې یو یا د برازیل ویزه لرو او غواړو چې له برازیل څخه امریکې ته راشو او له امریکې څخه کاناډا ته راشو. آیا په کاناډا کې موږ پناه اخیستلی شو او که نه؟ نو د نن ورځې موضوع ما همدې ته ځانګړې کړې ده. غواړم چې تاسو ته په همدې هکله معلومات درکړم چې هغه څوک چې له امریکې څخه په غیر قانوني ډول باندې کاناډا ته راځي، په کاناډا کې دوی ته پناه نه ورکول کیږي. نو دا خبره د ځان سره یاده وساتئ. څوک چې د برازیل ویزې لري غواړي امریکا ته راشي، له امریکې څخه کاناډا ته راشي، نو دوی نشي کولای په کاناډا کې پناه واخلي. دوی ته پناه نه ورکول کیږي، دوی به بیرته امریکې ته استول کیږي. نو د نن ورځې موضوع همدا ده چې د برازیل او لاتین امریکې څخه کاناډا ته غیر قانوني ډول باندې راتګ، البته د امریکې په لار باندې راتګ. که تاسې په امریکا باندې رانه شئ، تاسو امریکې څخه تیر شئ، نورو ملکو ته لاړ شئ، یا د امریکې بایپاس کوي، د امریکې د برازیل څخه نورو ملکو ته ولاړ شئ، بیا د امریکې څخه تیر نه شئ، تاسې کاناډا ته راشئ، نو دغه قانون په تاسې باندې نه عملي کیږي. تاسو بیا هم کولی شئ چې کاناډا کې پناه واخلئ. په دې پریزنټیشن کې غواړم چې تاسو د کاناډا او د امریکا د متحده ایالاتو د خوندي دریم هیواد د تړون په هکله باندې معلومات درکم او د هغه تړون لاندې کومې استثناوې دي د هغه په هکله هم تاسو معلومات درکوم. نو تاسو زما سره اوسئ. دغه ویډیو تر پای در سره وګورئ ځکه چې په پای کې د دې قانون په استثناءاتو باندې غږیږو. دا قانون د 2014 کال په اخر کې د کاناډا او امریکا ترمنځ لاسلیک شو چې په هغه کې په هغه خلکو باندې قیودات لګېدلي وو چې په غیر قانوني ډول بل امریکا څخه کاناډا ته راتېرېدل. د دې تړون یو عمده ټکی دا و چې هر څوک په قانوني سرحد یعنی پوینټ اف انټري باندې چېرته چې کسټم یو پاسپورټونه ټاپه کېږي راواوښتل، نو هغه به بیرته امریکې ته استول کېدل. مګر کوم خلک به چې په غیر قانوني ډول باندې تر سرحد راواوښتل، یعنی د پوینټ اف انټري ته به ولاړل نه، بلکې په بل ځای به راتېر شول، نو هغوی به کاناډا کې پناه اخیستلی شوی او امریکې ته به نه استول کېدل. بل هغه څوک به چې د امریکا څخه د اوبو لارې کاناډا ته راغلل، نو هغوی به بیا هم په کاناډا کې منل کېدل، امریکې ته به نه استول کېدل. مګر د 2023 کال د مارچ په 15 تاریخ باندې دغه پخوانی قانون پراخه شو، یعنی ایکسپاند شو. یعنی په دې قانون کې هغه خلک چې حتی په غیر قانوني ډول باندې په هر صورت که هغه په اوبو کې راوړي، که هغه پوینټ اف انټري باندې راوړي او که هغه پوینټ اف انټري ترمنځ راوړي، نو په هر صورت چې څوک د امریکې څخه کاناډا ته راځي، نو په کاناډا کې اپلای نشي کولی او بیرته به امریکې ته استول کیږي. نو هغه کسان چې په لاتین امریکا کې دي یا په امریکا کې دي، برازیل کې دي یا په نورو ملکو کې دي، منتظر دي چې دوی امریکې ته راشي او له امریکې څخه کاناډا ته راشي، نو په کاناډا کې دوی ته پناه نه ورکول کیږي او بیرته به امریکې ته استول کیږي. دا قانون چیرته د عملي کېدو وړ دی؟ لومړی د کاناډا او د امریکا د متحده ایالاتو په ټوله ځمکنۍ پوله کې دا قانون د عملي کېدو وړ دی. که چیرته تاسو د امریکا څخه په هر ځای کې په هر نقطه کې له امریکې څخه کاناډا ته راوړئ، نو تاسو ته پناه نه ورکول کیږي. دویم، که چیرته یو څوک په غیر قانوني ډول باندې کاناډا ته راشي، یعنی د پوینټ اف انټري از رسمي بندر په ځای رانشي او تر 14 ورځو کم وخت کې پناه ته اپلای وکړي، نو پناه نه ورکول کیږي. دویمه نقطه چې په دې قانون کې ذکر شوې ده، چیرته تاسو له 14 ورځو څخه مخکې پناه ته اپلای وکړئ، نو تاسو ته پناه نه درکول کیږي. نو دا نقطه مهمه ده. که چیرته تاسو په غیر قانوني ډول باندې کاناډا ته راغلی، 14 ورځې مو تېرې کړې، مګر 14 ورځو څخه وروسته تاسو اپلای وکړه، نو تاسو ته پناه درکول کیږي. دا په قانون کې ذکر شوی دی او تاسو بیرته امریکا ته نه استول کیږئ. بل که څوک له امریکا څخه په هوایي ډول هم راشي، لکه په ترانزیت باندې یا کاناډایي ویزه یا اسناد ونه لري، نو هغه هم بیرته امریکې ته استول کیږي. نو ځمکه او هوا او اوبه ټول د دې قانون لاندې ذکر شوي دي. په دې قانون کې ځینې استثناوې هم شته. دا قانون په هغه چا نه عملي کیږي چې په لاندې استثناءاتو کې راشي. لومړی استثناء دا ده که چیرته تاسو په کاناډا کې د کورنۍ غړی ولرئ چې په قانوني حالت کې وي، یعنی یا سټیزن وي یا پیار وي، یعنی دایمي اقامت ولري یا مهاجر وي یا جنسي وي، یا په بل هر حالت کې وي خو چې قانوني حیثیت ولري. که چیرته تاسو دا رقم کورنۍ غړی په کاناډا کې ولرئ، نو تاسو بیرته امریکې ته نه استول کیږئ. د دې قانون لاندې د کورنۍ غړي دا دي: میړه، قانوني سرپرست، ماشوم، پلار یا مور، خور، ورور، نیکه یا نیال، لمسی، تره یا خاله، وراره یا وریره، د ګډ قانون شریک او نور شریکان که تاسې چې دلته ذکر شوي دي تاسې په کاناډا کې ولرئ، نو تاسې بیرته امریکې ته نه استول کیږئ. دویم، د بې سرپرسته کوچنیانو استثناء. که چیرته ستاسې عمر له 18 کلنۍ څخه کم وي او تاسې سرپرست ونه لرئ، واده مو نه وي کړی، نو بیا هم کولی شئ چې امریکې څخه په کاناډا ته راشئ او پناه واخلئ.
دریم د اسناد لرونکو استثناوي که چیرته د کاناډا ویزا یا کوم بل سند ولري نو کولی شي چې امریکې څخه کاناډا ته راشي او پناه واخلئ. بیا هم په دغه استثنا کې دغه قانون په تاسو نه تطبیقیږي. څلورم د عامه ګټو استثناوي که چیرته تاسو په امریکا کې یا په بل ملک کې د مرګ د سزا سره د سیاسي جرم له امله محکوم وي بیا هم کاناډا ته راتلی شئ. البته که ستاسې جرم جنایي وي بیا هم کاناډا ته امریکې ته استوي او پناه نه درکوي. نو دا مهمه موضوع ما غوښتل چې له تاسو سره شریکه کړم ترڅو هغه کسان چې په برازیل کې دي، اکثریت خلک برازیل کې دي او زما سره اړیکه نیسي یا برازیل ته راځي یا د برازیل ویزې لري، هغوی غواړي چې امریکې ته راشي او امریکې څخه کاناډا ته راشي. نو د هغه کسانو لپاره دا خبره واضح کول غواړم که چیرې تاسو امریکې ته راشئ او بیرته بیا کاناډا ته راځئ نو تاسې کاناډا کې پناه نشئ اخیستلی. البته که تاسې امریکې ته لاړ نشئ او د امریکې شاوخوا څخه تاسې کاناډا ته راشئ نو دا قانون په تاسې باندې نه عملي کیږي.